یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې د علماو په کتابونو کې زکات شته او کنه. محترمو چې د یو عالم سره کتابونه وي او نیت د تجارت او د خرڅولو نه وي په هغې باندې زکات نشته. دې دپاره شامی دویم جلد او د شامی دویم جلد او صفحه د نهمه دې کې وایي زکات نشته په سامان د کور کې او هغه کورونه چې د اوسېدلو دپاره وي. وکذل کتب دغه رنګې چا سره کتابونه وي وان لم تکن لاهلها اگر که د علماو نه عوام سره کتابونه هم وي اذا لم تنوي للتجارت چې نیت د تجارت نه لري نو لہذا په کتابونو کې زکات نشته. یو خبره ده غیر ان الاهل له اخذ الزکات وان ساوت نصابا. فرق دا دی که یو سړی د کتابونو اهل او عالمي نو زکات د کتابونو خو ورباندې نشته خو بل هم زکات اخیستلی شي. او چې اهل د کتابونو نه یو زکات کتابونه ورسره وي نو په کتابونو زکات نشته خو د بل نه زکات نشي اخیستلی. دا شامی ده او دویم جلد او صفحه ده نهمه.